سلمان فارسی رضی الله عنه بارک راغلی دی چې د 3.5 کال عمر نو عمر هم ډیر زیات 3.5 کال د خپل واقعیت څخه بیانوي وي زه د اصفهان اوسیدونکو وم د ایران د فارس دلته اوسیدلم په خپل علاقه کې ودا چې ابن ملک د خپل علاقې د یو مشر او د یو ملک دیو دا وی په دې اصل کې الله رب العالمین دا خبر راواچوله چې زم د حق طلب کوم او چیرته یو حق دین پیدا کوم پاغي باندې عمل کوم ځکه سبا جهنم را روان دی او دا سختي را روان دي په موږ باندې زما چیرته د حق دین طلب کوم او وسم مسلمانانو لدا پکار دي چې د دې زمانه دي غلط مولینو د خلکو نه دین ورکلې ده عوامو له پکار دادي چې دوی کوشش وکي تلاش وکي د حق طلب د پاره او د حق طلب وکي حق دین ته ځان ورسي دا ارچا خبره دی نوري سلمان فارسی رضی الله عنه وی دلته په دې اصفهان کې د نسوارو څخه ګرځي او هغه په کې د انجیل تلاوت کو وای زه د ور روان شوم د هغه په طلب کې شوم په ما باندې وای د انجیل आवाज ولګي دا هغه به د انجیل ویو مال وی ډیر خون راکړه اثر را باندې وکړ وای زور لمه د نسوارو یو مدرسه وا هغه تنن وتلم هغه د انجیل ویو په ما باندې ډیر اثر کو ځکه دا د الله کتابو په هغه ټیم کې حق کتابو نسوارا د الله حق بندگانو په هغه ټیم کې وای د انجیل په ما باندې ډیر اثر وکړ وای تر ماخامه پورې وسره زناستم او دا انجیل ما اوریدا پلان می یو کار پسې لګلې ما هغه کار را نه ير شو زه سره دیو سره مصروف شوم چې کله ما خام شزران خپل کور ته پلان ته می خبره بیان کړل چې د سیو نسوارو مدرسې له تلو ما وای پلان مې راته ویل چې بچو ورته دین نسوارو خبره شرط ونه مانی دیو نوې دین راوړل دی استاد پلانو د نیکه چې کوم دین دی هغه ډېر حق دین دی او پاغي باندې عمل کوا او د دې خبره چیرته ونه مانه سلمان فارسی رضی الله عنه وی اسما پسل کې د هغه نسوارو هغه دین پریوته او د پلار د خبره اسما پسل کې نه پریوتله وی بل ورسه زور لما د نسوارو مدرسې له او ما ورته ویل چې د تاسو دین کوم ځای کې زده کیږي د تاسو اصلي مدرسې کوم ځای کې دي وای ما ته ویل چې زمنګ اصلي مدرسې دا په شام کې دي اوس یو د سوریه ویل کېږي الته زمنګ مدرسې دي وای ما ورته ویل چې تاسو کوم ملمانرال او به د شام ته دل ما ته وی ما سره ملګری کوي چې زه سره لاړ شم شام ته د تاسو دین د ایز د کومه وای په ما باندې مې د افکار پېښ شوی هغه به ما پسې څوکیداری کوله پام به را پسې کو چې اسنه دا الګ چیرته ونه تختی بل ورسره لګیم پټی کې کار کوم او دغه نسوارا ما په سرالو ما ته دلته راشه چې کله زور لم ما ته ویل چې موږ ملمانه راغلي دي او چې شام ته کته سره زی وای ما ورته ویل چې زمو سره سما وای زمو سره روان شوم شام ته وای کله چې شام ته سره علمه وای دین سوارو زه د یو راهب او د یو پیر سره ملګری کلم چې هغه ډیر عبادت گزار سړی په دغه ټیم کې د الله ډیر عبادتونه کول دغه سره زه ملګری کلم وای داغه نه به ما د دین ایز دکاو انجیل به می ایز دکاو او داغه سره زه اوسېدلم وای هغه ډیر عبادت گزار سړی او د خلکو مسره ډیر مینه و وای د باندې خلکو ته ویل چې صدقه راوړی او زی په دې مسکینانو په غریبانو باندې تقسیموم وای خلکو چې به صدقه راوړلې دله به ورکړلې دبه وای دا مالونه راواغست د پیسې به راواغستل یو منګو هغه کې به اچلې او پټولې به خلکو له به نه ورکولې و یو منګي ډک د خلکو د پیسو نه بل منګي ډک تر دې پورې چې شپږو منګي ډک د پیسو نه او دای په دې اسمکه کې خخول وای ډیره مدته تیر شو اخر دا پیر چې دا راهب دا مړ کېده وای کله چې دا مړ شو دا خلک رال او په د باندې جنازه کول او خلک بیډل خپو چې زمونږ پیر مړل سلمان فارسی وای ما دې خلکو ته ویل چې ګوره دا سړی چې په د باندې تاسو جنازه مکه وای ځکه دا ډیر ناکاره سړی دی وای دا نسواره ماته غصه شو ما ته ویل چې د کوم دین راغلی چې زمونږ د راهب او د دې پیر بې عزتی کې دا ډیر نیک سړی و وای ما ورته ویل چې زه د قباحت تاسو ته خیمه دا ډیر قبیح انسان دی وای څنګه قبیح دی وای تاسو نه به مالونه راجمع کول د یتیمانو د مسکینانو په نوم باندې چې زه غول ورکوم او دا به راغستل په دغه منګو کې به اچل او دا منګي په دغه کې خخري دي دای خاص شاګرد د دې معلومو کله چې خلکو ولدا خیانت ولیدو وای خلکم د سلطور شوی ویلې چې دا څه بدکار سړیو غل سړیو وای څه جنازه په ونکړه
خو سلمان فارسی وای کله چې دا زما دا راهب پیر وپات کېده وای ما ته مطالبه وکړه چې ته خو اسم مرې ما ته بل یو داسې استاد وښیه چې زه لاړ شم او د هغې نه د الله د دین زده کړم او د هغې سره به اوسېږم. نو په دغه ټیم کې د یهودو حکومتونه یهود ډېر ظالمان خلک په دغه ټیم کې ظلمونه به کول نو حق پرست خلک به وجل او کوم چې دا راهبانو نیکان خلکو نسوارو دوی به په غاړو څنډو کې پټ پټ اوسېدل او د الله بندګانې به کولې. وای دی راهبه ما ته بل یو پیر وښودو بل راهب راته وښودو چې ته لاړ شه د هغې خواته. وای زه لاړم د هغه بل پیر خواته او هغه ته مې ویلې چې دلته راغلی یم او فلاني راته ویلې دي چې د ده نه د الله دین زده کړه ستنه د الله دین زده کومه. وای هغه چې مو ډېر عبادت ګزاره سړی و ډېر ښه سړی و او 4 منځونه به کول د ورځې ځکه په هغې باندې 4 منځونه فرض وو او نور به هم د الله عبادتونه کول ذکر اذکار به کوو او خلکو له به صدقې مو ورکولې روپۍ به مو ورکولې. وای د سره زه اوسېدلم تر دې پورې چې په ده باندې مرګ راغی او دا مفات کېده. وای ما درته ویلې چې ما ته بل یو داسې استاد وښیه چې زه د هغه نه د الله دین زده کړم. وای هغې ما ته بل سړی وښوده زه د هغه خواله لاړم. وای هغه سره اوسېدلم هغه چې کله وفات کېده ما ورته بل استاد راته وښیه تر دې پورې چې ما 14 استادان بدل کړل. یو چې به وفات کېده هغه ته به مې ویلې چې ما ته بل وښیه تر دې پورې و چې زه عراق ته هم لاړم هلته هم زما یو استاد و بیا چې هغه کله وفات شو بیا ته رالم شام ته. وای کله چې زما اخرنی استاد وفات کېده وای هغه ته ما ویلې چې ته وفات کېږې او ستا نه پس ما ته بل یو راهب وښیه یو نیک انسان راته وښیه چې لاړ شم او د هغه په ملګرتیا کې پاتې شم او د هغه نه د الله دین زده کړم. وای ما ته ویلې چې په دې وخت کې وای نور نیکان خلک نه دي پاتې اکم نیکان خلک چې هغه ټول وفات شوي دي مړه دي او تا چې کوم خلکو سره وخت تېر کړی هغه نیکان خلکو نور هغه څه نیکان خلک نشته دی. خو ته داسې وکړه یثرب ته لاړ شه مدینې ته او هلته د آخرې زمانې نبي راځي او کېدی شي ستا ملاقات ورسره الله رب العالمین وکړي او ته هلته لاړ شه. نو دا استادان به ځکه وفات کېدل د ده عمر ډېر و د دې استادانو عمرونه یې کم و تقریبا د ده 3.5 کاله عمر و. نو وایي ما ته مې استاد داسې ویلی چې ته یثرب ته لاړ شه مدینې ته. وایي زما استاد وفات شو ما د یثرب نه پېژانده چې یثرب به چېرته وي. وایي د عربو معلومات به ما کوو چې د عرب په کوم ځای کې چې زه د تپوس وکړم چې دا یثرب کوم ځای کې دی ما یثرب ته بوځي. وایي زه ګرځېدلم په دې شام کې څه عرب مې ولیدل د هغو نه مې تپوس وکړو چې دا یثرب کوم ځای کې دی دا کوم ځای ته وایي یثربه. وای ما ته ویلې چې موږ خپله د یثرب یو عرب یو او موږ چې یو د تجارت لپاره د شام ته راغلي او زموږ به تا بوځو یثرب به ته در وښیو. وای ما ورته ویلې چې ما څه دا ګډې وزې دي د اجرت په شکل به تاسو له درکړم مزدوري به له درکړم او خیر دی ما بوځئ مدینې ته. وای دی چې کله راتلل مدینې ته زه ځان سره را روان کړم او مدینې ته یې راوستلم نو د عرب چې دا ډېر ظالمان خلک وو کله چې به یو مظلوم ولیده هغه نه به ایسته غلام جوړ کړ ایسته خرڅ به یې کړ. وای کله چې واد القرى علاقې ته راورسېدلو واد القرى د مدینې منورې نه د سپار یو علاقه د یهود به پکې اوسېدل. وای دې عربو زه راونیولم او عثمان دا ټول مالونه واغستل او دلته په واد القرى کې یو یهودي و هغه باندې زه خرڅ کړم چې دا غلام دی او تیواله دې ځای کې د سلمان فارسي رضی الله عنه نه غلام جوړ شو دا په دې کې ایسته غلام شو. دا وایي زه به د یهودي په خدمت کې وم د هغه خدمت به مې کوو او د ده سره اوسېدلم. وای الله رب العالمین یو عجیبه ترتیب جوړ کړ کله چې الله رب العالمین ته څوک ځان رسوي او د حق طلب کوي الله پې لارې کولاوي. وای د دې مدینې نه یو یهودي راغی او دلته چې دا کوم یهودي زما مالک و د ده سره دوستانه وه. وای دلته وخت تېر کړ ټیم یې تېر کړ چې کله دا رسختېده نو د زما مالک ورته ویلې دی بل یهودي ته چې زما سره یو غلام دی ډېر ښه سړی دی زه تا ته هدیه کوم وایي زه ځې هغه له ورکړم. وای هغه له چې کله زه ورکړم هغه زما مالک شو هغې زه ایسته مدینې ته راوستلم نو الله ترتیب جوړ کړ مدینه کې زه اوسېدلم. وای د دې یهودي یو باغ و په دې باغ کې به ما کار کوم په دې باغ کې زه اوسېدلم. یو ورځ یې ونې ته ښه یم او په یوه ونه کې کار کوم و یو کس دې باغ ته راننوته چې کله راغې نو دې بل یهودي ته ویلې وای خبر نه وای نه وای د هغه خرې زماني نبي چې دی محمد هغې د مکې نه هجرت کړی دی او دلته مدینې ته راغلی دی او په دغه قبا کې دی. وای کله چې دا خبره ما واورېدله زه خو د دغه سړي په تلاش کې وم وای په ما باندې داسې خواله راغله او د وجود مې داسې رپېده او د لاسونه مې رپېدل نږدې وه چې د دې ونې نه زه رالیدلی وی. وای د دې ونې نه زه راکوشم رالم او تپوس مې کوو چې دا څوک دی او څنګه سړی دی. وای زما دا مالک چې زه په یوه څپېړه باندې ووالم او ما ته یې ویلې
چې ته غلام سړی ستا په دې قصو کې څه کار دی خپل کار سره کار لره خو لیکن وای زه روان شوم او د دې سړي دا خبره زما په دې اصله کې پرېوتله وای کله چې مازدیګر شس ما چوټي وشوله وای زه روان شوم او ما دا پیغمبر کته چې دا څوک دی دا څه رقم سړی دی وای کله چې رالم قباء ته پیغمبر ناس دی محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری مو سره ناس دي سلام مې په واچو سره کېنا سلام وای دې ځل کې زما مینه وای پیدا شوله هم ته د دې پته نه و چې دا هغه اخرنی نبی یقیني دی او کنه دی دا یقین مې نو خو لیکن وای ما ته استادانو ویلو اخر زمانی نبی چې دی دا به صدقه نه خوري او هدیه به قبلای هدیه به خوري وای ما کجوري د ځان سره واغسلې ور مې وړلې او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا طواله او دا صدقه ده و ایمان د کجوري واغستلې او د خپل ملګرو باندې تقسیم کړلې ملګری وخړلې او دا ونه خړلې وای بل ور سره علما او نوري کجوري می واغستلې ور مې وړلې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله بل ورځ می صدقه راوړې و تا وانه غسه زه خپل شم ته غریب سړی او اوس مې د هدیه تحفه راوړې دا واخله دا وخره وای دا هدیه راواغستله او دا یو خړله او په ملګرو باندې تقسیم کړل او به ویل چې موږ انبیو باندې الله رب العالمین د صدقې مالونه حرام کړی دي او هدیه موږ قبلو و اسما یقین حاصل شو چې د اخر زمانی پیغمبر چې د امداد او د باندې ایمان راوړم ایمان به راوړم په عامو غزواتو کې سلمان فارسی رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم شرکت هم نه کړي په غزاګانو کې ځکه دا غلامو د بلچا واکه اختیار د بلچا سره د دې يهودي سره د بدر په غزا کې منو د احد په غزا کې منو او نورو غزواتو کې منو خو چې کله د خندق غزا کې د دنه مخ کې دا د غلام توپ نه خلاص او آزاد شو او په دې طریقه باندې دا آزاد شو چې د مالک ته ویلې چې ته به مال 300 کجوري ناله او دا ټولي براخيږي او مال به سر زر راکې تقریبا د 1500 تولو په اندازه باندې سر زر مال راکې زبتا آزاد کما سلمان فارسی رضی الله عنه راغه او نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې رسول الله مالک مرا نه 300 کجوري غواړي چې دا به تناله کې ورو بخیږي او 15 تولي سر زر په اندازه باندې سر رانه غواړي وای نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته ویلي چې ملګرو په دې سلمان باندې صدقه وکړي وای ار ملګری یو کجوره راوړله د کجوري هغه تیغ چې کومو هغه راوړله وای تقریبا 300 کجوري ماته جمع شوې وای نبی صلی الله علیه وسلم باندې ویلي چې تیمنه له وزخبل درزم ته نالو کجورو په دې نالولو کې دا قانون دی چې کله ناله نو لګي راخي چې اکثر یې خساکیږي خرابي وای نبی صلی الله علیه وسلم راغه او په خپل لاس باندې دا کجوري ناله کړلې وای څه موده پس دا 300 وانه کجوري ټول الله رب العالمین راوخه جوړلې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا هغه يهودي حیران شو چې دا 300 کجوري هدي یو ځل نه راخيږي څنګه د دې سړي د لاس نه دا ټول راوخه تلې وای به نبی صلی الله علیه وسلم مالا د سرو زرو د سیو خخت غونډه کې یو شی دای مال راکه سر زرو او ما ته ویل دا وېسه وای ما ته چې رسول الله ما باندې سر زر ډیر دی دا لک سر زر دی وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دا وېسه وای چې کله مې وړو ټول میکلو وای هغه چې په ما باندې څومره سر زر یخیو دا غینم بس دا درانه وختل الله رب العالمین لک څه کې ولا برکت واچو نو کله چې دا آزاد شو نو په دې باندې د مهاجرو د انصارو لانجه شولا مهاجر ویل سلمان زمنګ نه دی انصار ویل سلمان زمنګ نه دی مهاجر ویل څنګه هجرت کړي دي انصار ویل چې نه دلته آزاد شوه دي او په دې مدینه کې اوسېده نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وای سلمان منا اهل البيت وای سلمان زمونږ د اهل بیتونه دي نبی صلی الله علیه وسلم سلمان د خپل کورنۍ نه حساب کړ او دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ژوند دی او د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې ژوند دی د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په وخت د ولایتونو هم کلی دي په عراق کې والی پاتې شوی دی ډیر موده پس ژوند دی او دا ځکه درې نیم سوه کاله عمر او داسې ساده ژوند به تیراو چې تر دې پورې ماشومانو به پورې خاندلې چې دا ساده سړی دی نو دې سلمان رضی الله عنه دومره سختې په ځان باندې تېرې کړلې اخر حق د ځان ورسو